ابو جهل شروع شو یو کس په مکه کې تیارو چې را پاسه زو نو د مکې چې څومره سردارانو دا ټول د ابو جهل سره را روان شو سوا د ابو لهب نه د نبی اسلام چې کم ترو هغه د عذر د وجه نه پاتې شو او په خپل ځای باندې د ابو جهل روري را روان کو ابو جهل روري هغه ته ویل چې زما په ځای ته لاړ شه او په ابو جهل په رور باندې د اصل کې 4,000 درهم قرضه وه د ابو لهب په قرضه وه نو د ابو جهل رور ورته انکار هم نشي کولی ځکه قرضدار یې و نو هغه هم را روان شو په خپل ځای دی ولیږو دویم امیه ابن خلف دا هم د مکې په سردارانو کې و دم ابو جهل ته وایي زه نه ځم پینځم زه تا سره جنگ له نه ځم دم اول انکار وکړو خو ابو جهل په زور ولګو بیا را روان شو دا بدبخته کنه اول انکار کړی و او د انکار وجه دا و کنه چې د دې امیه ابن خلف دا سعد ابن معاذ رضی الله تعالی سره دوستی ورورولي و دا سعد ابن معاذ رضی الله تعالی د مدینه منورې دی نو د دې امیه ابن خلف د سعد ابن معاذ رضی الله تعالی سره ورورولي و دوستی و نو چې کله به دا امیه ابن خلف شام ته تجارت لته کنه نو دی به ضرور د سعد ابن معاذ رضی الله تعالی خواله ته د سره به شپه په مدینه کې کوله او دا رنګ چې سعد ابن معاذ رضی الله تعالی مکې ته براغه نو شپې به بیا چا سره وي ته امیه ابن خلف سره د دوی دوستی و چې د دوی دوستی و نو یو ځل د سعد ابن معاذ رضی الله تعالی مسلمان شو د هجرت نو وروستو د مکې ته راغی عمرې دپاره نو چې عمرې دپاره راغی نو د شپه د چا سره وکړه د امیه ابن خلف سره شپه وکړه د سره شپه وکړه نو د امیه ابن خلف ته بیا وی ما طواف له داسې ټایم کې بوزه کنه چې په حرم کې څوک نه چې زه ځان له په آزاد زړه باندې طواف وکړم دویم دا خلک مینې نه ځکه دوی ته پته چې دا مسلمان دی نو بیا به راته تکلیف را رسوي په داسې ټایم کې مې حرم ته بوزه چې هلته څوک نه نو د امیه ابن خلف ورته وی ټیک ده اوس دی کافر دی امیه ابن خلف او سعد ابن معاذ رضی څه شوی دی مسلمان شوی خو ورورولي و دوستي وه نو په غرمه ټایم کې دی بوستو په غرمه ټایم کې نو غرمه ټایم کې دی سعد ابن معاذ رضی الله تعالی د خانه کعبې نه طواف کو نو په دغه غرمه ټایم کې ابو جهل راغی چې ابو جهل راغی کنه نو دی امیه ابن خلف ته وی دا در سره څوک دی طالب در سره څوک دی دا طواف چې کوي هغه ورته وی دا زما د انصار او د مدینه منورې هغه دوست ملګری مې دی رور مې دی راغلی دی طواف له عمرې له راغلی دی نو ابو جهل ورته وی دا تاسو دا خلک راولی بیا په دلته کې پناه ورته ورکوئ دا مسلمان شوی دی او ته ورله بیا هم پناه ورکړي دا راځي طواف کوي وی دا بېدینه خلک نعوذ بالله مسلمان ته وی دا بېدینه خلک تاسو دلته راولی نو چې دا بیا سعد ابن معاذ رضی الله تعالی ته ابو جهل وی کو دا امیه ابن خلف در سره نه وی کنه نو تا په زمانه دلته طواف نه وکړی تا په زمانه دلته طواف نه وکړی خو دا امیه ابن خلف در سره نه وی دی در سره دی نو څه چلو کما نو سعد ابن معاذ رضی الله تعالی ته په چغه وی قسم په الله کو دا طواف نه دی منع کړم کنه ته به زمانه شام ته په کملار باندې ته به زمانه په مدینه باندې راشي مدینه به در باندې بند کم ته ما د مکې نه بند کړه ته به زمانه مدینې ته راشي نو چې سعد ابن معاذ رضی الله ته دا خبره وکړه په تیز आवाज باندې کنه د امیه ابن خلف ورته سوی دا دوست ورته سوی وی چپ شه دا خو زمونږ مشر دی ته په چغه باندې आवाज کوي ابو جهل کنه دا زمونږ سردار دی ته ورته په تیز आवाज باندې خبرې کوي چپ شه आवाज کته کا نو سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنہ سوی وی امیه چپ شه تم چپ شه قسم په الله ما د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه اوریدلی دي چې ته د نبی علیہ السلام د ملګرو د لاسه قتل کیږي هغه خپل دوست وي ما د خپل محبوب نه اوریدلی دي چې ته به د هغې د لاسه قتل کیږي امیه ابن خلف ورته دا چا ویلی دي نبی علیہ السلام دا خبره کړې ده محمد دا خبره کړې ده صلی الله علیه وسلم سعد ابن معاذ رضی الله او هغه دا ویلی دي د باندې را پیر راغی په یاره راغی بس په یاره شو ایسې ونه وي کور ته چې کور ته لاړو نو ښځې ته څه وی یو خبره درته وکم وی زما د مدینې منورې د کم دوست چې راغلی ملګری هغه راته یو خبره وکړه پیسې درته وکړه وی دی راته وي چې ما د نبي علیه الصلاۃ والسلام نه اورېدلی دي چې امیه ابن خلف په زما د ملګرو د لاسه قتل کیږي وی ښه او تا ته هم پته ده قسم په الله چې نبی علیه السلام دروغو نه وي نو ښځې ورته بس اوس خبره واضحه ده بیا احتیاط کوه نو د مکې نه ونوځي ګوره دومره پوه و چې نبی علیه السلام دروغو نه وایي نو ښځې ورته وایي تا ته پته ده چې هغه دروغ نه وایي خو بیا د مکې نه بار ته ونوځي نو ابو جهل چې په ده پسې راغی که نه وی زو غزا له مدینې ته وی چېرته هم نه ځم نو هغه ته خپل حالت هغه خبره معلومه وه د مدینې منورې د دوسته وی نه ځم
وی ته ولې نه ځې؟ ته د مکې سردار یې، چې ته نه ځې نو دا نور خلک به څه لاړ شي؟ ابو جهل ورته وایي ته خو سردار یې، چې ته نه ځې دا نور خلک به څه لاړ شي؟ وی نه ځمه. امیه بن خلف بالکل کلک وی زم نه د مکې نه وځم نه. ابو جهل ورته څه وي؟ وی داسې کار وکړه که نه زه تاله د ټولو نه تیز رفتار اس ګورم چې ډېر تیزه منډه وخي، داسې اس ته له ګورم او زمونږ سره روان شه چې کوم ځای د خطره محسوس کړه را منډه کوه واپس مکې ته راځه. خو په دې موکه را سره ځکه اوسه چې خلک پاتې کېږي ستا د وجې نه. امیه بن خلف ورته وی ټیک ده وځم خو در سره وځم خو د نیمې لار نه به واپس راځم. ګوره دومره یقین و، دومره یقین و چې نبی علیه السلام دروغ و زه به د هغې د لاسه قتل کېږم، نو وځم در سره وځم خو د نیمې لار نه به څه کېږم؟ واپس کېږم. چې ټیک د ابوجهل ورته ویل د مړه د لارې نه واپس راځه، خو اوس را سره ملګری شه. نو کور ته راغی، ښځې ته وی زما سامان مامان تیار که زه وځم. ښځې ورته وی د هغې انصاري هغې ورور د هغې انصاري دوست او وروره خبره دې هېره ده؟ سعد بن معاذ درته څه ویلي وه خبره دې هېره ده؟ وی نه یېره مې نه ده، خو زه در کومې جهاد له ځم زه کومې جنګ له ځم نو زه د کومې جنګ له ځم؟ زه خو صرف د مکې نه وځم او د لارې نه واپس را تښتم، خو چې دا خلک صرف وباسم د مکې نه، زما د وجې نه خلک